د کلیوالې مینې اور په زړګي بل که زما د کلیوالې مینې اور په زړګي بل که زما رومال راولېږه نامه ورباندې ګل که زما پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه خدایه بس دغه یو پردی راوړی خپل که زما. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې موږ ګرځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، د هغوی په ژوند خبرې کوو، هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو. په دغه لړ کې نن راغلي یو چارسدې ته او زلمي شاعر سره مناستی جوړ کړی دی انعام الله مسرور. نورې خبرې به د یو سره ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې انعام الله مسرور صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو دومره راغلئ، مالم ټایم راکو، د دې یو جهان مننه. انعام الله مسرور صاحب خپله پېژندګلو زموږ مینهوالو سره وکړئ چې انعام الله مسرور څوک دی او کوم ځای سره تعلق ساتي. زه انعام الله مسرور زما نوم دی او زه چارسده کې ژوند تېروم او چارسده کې بیا ستي آباد نومې کلی دی، په هغې کې زه ژوند تېروم. صحیح. انعام څومره وخت نه د شاعرۍ سره تړون لرئ تاسو؟ زه تقریبا 12 کې وم، تقریبا 6 کالو چې زه شاعرۍ سره دا تړون ساتم کوم لیکل، خو اوس میډیا ته چې کوم دی په دې 2018 کې چې کوم دی ما کار شروع کړو. صحیح. د شاعرۍ زده کړې مو چا نه کړي دي؟ بس زه به دا ووایم چې حالات چې کوم دي بس د حالاتو نه مې زده کړه کړې ده. ډېر داسې څوک دغه زما نشته، البته زما یو استاد دی ګران خالد خیل، د هغه نه مې څه نه څه زده کړه کړې ده. صحیح. په څه شي ډېر کار کوئ؟ نظم باندې، غزل باندې څه له ډېره توجه ورکوئ؟ زما خو سمت چې کوم دی دا غزل دی، خو نظمونه هم 2 لیکلي، خو زما دغه چې کوم دی دا غزل دی. صحیح. انعام الله مسرور صاحب خبرې به هم کو، خو ستاسو شاعرۍ نه به خوندونه هم مخلو. څه به راسره نن پروګرام کې شاملوئ، شریکوئ به راسره څه شی؟ غزل به راسره شریک کړم، د هغې نه دوه شعرونه مخکې ویمه چې هر وخت د چا د غمه په یو لار ځمه راځمه. هر وخت د چا د غمه په یو لار ځمه راځمه، په زړه کې ویم چې وبه وینم یار ځمه راځمه. ډېر ښه دی. دا وخت خالقه راولې سوالونه درته کومه، دا وخت خالقه راولې سوالونه درته کومه، تورخم باندې کابل ته چې یوار ځمه راځمه. ډېر ښه دی یار، دا شعر بیا ووایئ. مننه. هر وخت د چا د غمه په یو لار ځمه راځمه، په زړه کې ویم چې وبه وینم یار ځمه راځمه، دا وخت خالق راولې سوالونه درته کومه، تورخم باندې کابل ته چې یوار ځمه راځمه. غزل طرف ته به راشم، غزل به ووایم چې داسې یې مخته کړمه په ځان پسې، داسې یې مخته کړمه په ځان پسې، اوس مې جبې کېږي په جانان پسې. ډېر ښه دی یار. مینې یې د شته ګرېوان نه خلاص کړمه، مینې یې د شته ګرېوان نه خلاص کړمه، اوس مې یار خندا کوي ګرېوان پسې. ډېر ښه دی. او منم د مصر خار میں بادشاہی کې دی، منم د مصر خار میں بادشاہی کې دی، خو اوس مې مزله هوګېږي په کنان پسې. ډېر ښه دی. رزق ګټو خپله مزدوري کوو، رزق ګټو خپله مزدوري کوو، موږ ټوپک نه ګرځو په خان پسې. ډېر ښه دی. مننه. رزق ګټو خپله مزدوري کوو، موږ ټوپک نه ګرځو په خان پسې. او نن چې هغه راغله ښکارېده داسې، نن چې هغه راغله ښکارېده داسې، راچې شي بلقیس په سلیمان پسې. ډېر ښکلی دی. مننه. او هغه کوزي نه منو په مخ یې ښه، هغه کوزي نه منو په مخ یې ښه، موږ هم پټي نه ګرځو باران پسې. ډېر ښه دی، ډېر مزیدار. او انعام صاحب ستاسو غزل خو مو واورېد، نورې به درنه هم اورو، نظم راسره هم شریکه چې خوندونه ترې واخلو. مننه. نظم به سره هم شریک کړم، نوې نظم مې لیکلی دی چې ما خو خپل حق ادا کړی، ما خو خپل حق ادا کړی، شوګیرې مې بلا کړي، ویښې شپې مې بلا کړي، ښې کانې مې په ځان کړي، تجربې مې په ځان کړي، ما خو خپل حق ادا کړی، ما خو خپل حق ادا کړی، د هر پیر سلام مې کړی، یو مولا مې پرېښی نه دی، څه بلا ناکام مې کړی، تعویذونه مې ډېر کړي، ساختونه مې ډېر کړي، ما خو خپل حق ادا کړی، ما خو خپل حق ادا کړی، ما بلا نفلونه کړي، ما بلا ختمونه کړي، ما بلا منځونه کړي، د ختمونو نه به رستو، د نفلونو نه به رستو، د منځونو نه به رستو، دعاګانې مې غوښتلي، ما خو خپل حق ادا کړی، ما خو خپل حق ادا کړی، دعاګانې خلک غواړي، خدای ته دواړه لاس کړي پورته، خدایه دغه څیز به راکړې، ربه دغه مې په کار دی، یو بنګله اوچته غواړم، بل موټر چې پکې ګرځم،
ما خپل حق ادا کړی، ما چې کلم دعا غوښتې ما دا یو هم نه دی غوښتې، زما یو هم پکار نه و، زما ته صرف پکار وي. ما چې کلم دعا غوښتې ما همدغه دعا غوښتې، ربه ته یې ماله راکې، ته زما جانان زما کې. ما خو خپل حق ادا کړی، ما خو خپل حق ادا کړی، په قسمت کې به مې نه وي، په تقدیر به مې لیک نه وي، ځکه خدای راله رانه کړی، ځکه خدای راله رانه کړی. وا بالکل تاسو خپل حق ادا کړی دی او الله دې وکړي چې ستاسو جانان تاسو ته ملاو شي. انعام صاحب بل را سره څه شریکوي پروګرام کې؟ شعري، غزلي یا نظمي بل څه شی دا هم را سره شریک کړي؟ ولې نه، غزل به ته ووایم چې اول یو شعر ته وایم چې کله هم ژوندي وي څوک نامه قدرې نه اخلي، چې کله هم ژوندي وي څوک نامه قدرې نه اخلي، شاعر چې کله مړ شي تبصرې خلک شروع کړي. مننه. او غزل به ته ووایم چې د کله نه چې ژوند ته مې هغه راغلی ده، د کله نه چې ژوند ته مې هغه راغلی ده، ملګرو د ناوې لاندې مې شپه راغلی ده. ډېر ښه دی. مننه. د کله نه چې ژوند ته مې هغه راغلی ده، ملګرو د ناوې لاندې مې شپه راغلی ده، منم چې ما به ډېر څکل خو نن نه یسکم ملګرو، منم چې ما به ډېر څکل خو نن نه یسکم ملګرو، د خولې له مې بېسیاره نن توبه راغلی ده. ګودر په وینو سور دی هم چاړه پکې پرته ده، ګودر په وینو سور دی هم چاړه پکې پرته ده، ښکارېږي دې ګودر ته میمونه راغلی ده. مننه. ډېر خلک شهیدان شو بې ګناه وینې تویې شوې، ډېر خلک شهیدان شو بې ګناه وینې تویې شوې، زمونږ هم تر کلي دیره راغلی ده. مننه. او دا نن شپه به یې ژوند کې لوی یادګار وي ملګرو، دا نن شپه به یې ژوند کې لوی یادګار وي ملګرو، انعام باندې د یار کلی کې شپه راغلی ده. ډېر ښه دی انعام مسرور صاحب. خوندور غزل دی را سره هم شریک و، خوندور نظم و درنه هم واورېدم. کتاب په عقله مو څه خیال دی؟ کتاب چاپ به راځي ستاسو کتاب مارکیټ ته وکنه؟ فلحال خو عمر هم کم دی او زمونږ د مشرانو شاعرانو دغه موږ ته دا دغه راکوي چې یاره تاسو کله وریج شئ، مطلب دا چې عمر رسیده شي، مشران شاعران شي، هغه ټیم کې کتاب پکار دی. کتاب به انشاءالله چاپ کوو خو څه وخت پس. صحیح. تاسو یې دوه نظمه مې لیکلي که بل نظم را سره شریک خوندونه به ترې واخلو او بیا به پروګرام راغونډ کړو؟ ولې نه، نظم به راته ووایم. منیر بنیری صاحب یو نظم دی، هغه دولت باندې څه دغه کړی، ما هم لیکلی دی، جواب خو نه دی خو خیر منیر بنیری صاحب ته ډالۍ دی وي، خاطر دی پې نه درنوي، خو نظم دی، د نظم عنوان دی دولت. هر څه په دولت دی که یاري ده که دوستي که رورولي ده، هر څه په دولت دی که یاري ده که دوستي که رورولي ده، هر یو کار په دولت کېږي که سنګار دی که هر کار دی که دلالونو کاروبار دی، چې دولت چا سره ډېر وي هم هغه سړی هوښیار دی، چې دولت چا سره ډېر وي د هغه یاران به ډېر وي، د هغه دوستان به ډېر وي، څوک به وایي زما ماما دی، څوک به وایي زما کاکا دی، څوک به وایي زما لالا دی. چې دولت چا سره ډېر وي هم قاضي وي هم مولا وي هم وکیل وي، مولا نه بوزي جرګېله، قاري نه بوزي جرګېله، چې دولت چا سره ډېر وي خلک هغه بوزي جرګېله. دا دولت یو داسې څیز دی، رونه بیل کړي، یاران بیل کړي، دوستان بیل کړي، چې هر ځای چاودنه وشي د چا رور پکې شهید شي، د چا پلار پکې شهید شي، د چا یار پکې شهید شي، که هر څوک پکې شهید شي خو بس شل لکه پې واخلي، رور ته یې کړي، پلار ته یې کړي. دا دولت یو داسې څیز دی، ای ملګرو یار ته یې کړي، او یو کار نشي کولی، یو سنگار نشي کولی، خو چې څه په تقدیر لیک وي بس هغه نشي کولی. نو نور ته وایه ناسخه دولت څه نشي کولی. هم حجونه هم عمرې ورباندې کېږي، ښه بلا بلا کیسې ورباندې کېږي، ښه بې کچه یارانې ورباندې کېږي، نوم نشان د زمانې ورباندې کېږي. چې دولت چا سره ډېر وي هر یو کار کول اسان وي، د چا زړه کې د چا زړه دپاره لار کول اسان وي، غر کې لار کول اسان وي. چې خان وایي دا به وکړو، غریب وایي خان ته کښېنه، موږ ډېر یو موږ به یې وکړو. د خپل پلار خبره نه اوري، د مولا خبره نه اوري، د هېچ چا خبره نه اوري. خان پرو خبره وکړي، په نخرو خبره وکړي، غریب پاسې زر یې واوري، زر به ورشي کار به وکړي، بس د خان بیګار به وکړي. زه منم غریبي ښه ده، خورم قسم غریبي ښه ده، خو غریب کو ډېر هوښیار شي، ښې د کار خبرې وکړي، بیا د کلي خلک وایي بیا اوزګار خبرې وکړي. ډېر ښه. چې مالدار خبرې وکړي او بادار خبرې وکړي، ښې د کار خبرې وکړي. چې دولت چا سره ډېر وي په غلطه به لګیا وي، بیا به ټول کلی لګیا وي، د خانجي ته د نن خیال و خان د کار خبرې وکړي، نن غمخوار خبرې وکړي. که د خوښه وي انعامه نور به ختمه دا کیسه کو، بس په دې به فیصله کو، د رحمان بابا وینا د پټه نه ده، برملا د دروغ نه دي په رښتیا ده.
چې دولت چا سره نه وي خود غریب وي. ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. واه 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 ډېر ښکلی دی. انعام مسرور صاحب ډېر ښایسته ټکي مو راغونډ کړي دي او الله دې وکړي چې ستاسو حافظه هم دغه شان برقراره پاتې شي د پښتنو دپاره ښکلي لیکل او ښایسته لیکل وکړئ. موږ سره مناستی وکړو د وخت راکولو مو ډېره مننه کوم. ډیره مننه ستاسو هم یو جهان مننه چې تاسو دومره رالی دومره تکلیف هم وکړو موږ له هم ټایم راکړو. ډیره مننه. ښه ستاسو هم ډېره مهرباني. احسان صاحب را سره ناست دی دا د دوی تره زوی دی کزن دی دوی نه به هم یو څو پوښتنې کوو. مخکې یو پروګرام کې موږ سره ناستی کړی و ګیله یې کړې و چې تاسو ما نه پوښتنې نه وې کړې. نن به دوی سره هم یو څو پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه ستاسو پروګرام نه خوندونه واخیستل او که نه؟ ډېر خوندونه مې ترې واخیستل. څه شعر څه ټپه څه شی درځي در سره چې موږ سره شریک؟ یاره هېڅ هم نه راځي. ښه چې څه نه درځي ستاسو ته او ستاسو د کور والا چې څومره دي دې وخت کې ستاسو ویډیو ګوري هغوی دپاره زما خو نه دی د ودان عثمان خیل یو شعر راته را یادېږي. سمه بلقیس سلیمان له به دې وغواړمه سمه بلقیس سلیمان له به دې وغواړمه جنۍ که خوښه دې وي ځان له به دې وغواړمه زما هم خوښه یې ودان وی زما هم خوښه ده زما هم خوښه یې ودان وی زما هم خوښه ده زما انګور به شي ودان له به دې وغواړمه. جی ملګرو دا و پروګرام پیرزونه چې نن پکې موږ ناستی وکړو انعام الله مسرور صاحب سره احسان را سره هم ناستو. انشاءالله بله مرکه کې به بیا ملګرتیا کېږي تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ.